حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا صرح الرشاد ليرفعوا لله دين. حي الشباب العاملين خير الكتائب أجمعين من شيدوا. بسم الله الرحمن الرحیم. حامد و مصلیه. محترمینو د اختر مبارک شپه را روانه ده چې په حدیثو کې ودې ته لیلة الجائزه ویل سوي دي، د انعام شپه، چې دا لوی د برکتونو شپه ده. دا باید موږ څنګه تېره کړو او موږ یې څنګه تېروو، دا محترمینو در اخره په خپله هم واورئ، د نورو مسلمانانو پر هم ور ورسوئ چې د دغه شپې قدر زموږ سره پیدا سي. د نبی کریم صلی الله علیه و وسلم فرمان دی: فاذا كانت ليلة الفطر سميت تلك الليلة ليلة الجائزه، چې دا د اختر شپه چې ودې ته نوم د لیلة الجائزه ورکول سوی دی، د انعام شپه. دا ټوله میاشته عبادتونه، تراویح، تلاوتونه، نفلونه، دغه قربانی او دا محنتونه وکړي، نو د اختر په شپه چې د اخر شپه وي، الله جل جلاله خپلو بندګانو ته انعام ورکوي. نو بندګانو مسلمانانو ته هم د دغه شپې ډیر قدر کول پکار دی، ځکه په حدیثو کې د دغه شپې په خصوصیت سره د عبادت کولو راغلی دی چې په دغه شپه سړی عبادت وکړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې کم سړی د ثواب په نیت د دواړو اخترانو ویش پاته سي او په دغه شپه د عبادت وکړي، نو د ده زړه به نه مړه کېږي په هغه ورځ چې زړونه مړه سي. د حدیث په ابن ماجه حدیث نمبر 1182 کې راغلی. په یو حدیث کې راځي چې کم سړی 15 شپې ویش پاته سي عبادت وکړي، د هغه په واسطه جنت لیکل کېږي. په هغه کې 2 شپې د دغه د اخترانو شپې دي، د لوی اختر او د کوچني اختر. د ترغیب و ترهیب حدیث نمبر 302. فصل فی فضل لیلة العید. فقهای کرامو د اخترانو په شپه باندې ویش پاته کېدل د عبادت لپاره مستحب لیکلی دي. ما ثبت بسنت، پکې امام شافعي رحمه الله څخه نقل دي چې 15 ماښامه دعا قبلیږي، 15 شپې کې، په هغه کې 2 شپې دغه د اخترانو شپې دي. نو محترمینو دغه شپه د عبادت شپه ده، د انعام شپه ده، خو افسوس موږ دغه شپه د یو میلې شپه ګرځولې ده چې څنګه د اختر ماښام سي، موټرانو کې سروزونه سټارټ سي، فلمونه سټارټ سي، ډولونه شروع سي، ټکان شروع سي، لکه د یو نوروز میله دي نعوذ بالله، یا د عیسایانو تهوار دی نعوذ بالله. دا د عبادت شپه ده، باید په دا ټول میاشتو څخه زیات د عبادت په دغه شپه وکول سي، ځکه چې الله جل جلاله انعام ورکوي خپلو بندګانو ته په دغه شپه. په دغه شپه باندې محترمینو بازارونو ته وتل نه دی پکار، بلکې د خپل اختر ضروریات د دغه شپې څخه د مخه پراکه، دغه شپه په خپل کور باندې په عبادت کې تېره که، یا کم څه کم عبادت نه څه کولی، په خرافاتو، په عیاشو، فحشي کې مه تېروئ. اسې خو وایي چې په اخره کې نه کې خراب، هغه پښتون نه دی. دا ټوله شپه موږ دا ټوله میاشته په عباداتو کې تېره سي او دغه شپه په عیاشي او فحشي کې راباندې تېر. محترمینو عبادت کول اسانه دی، عبادت د ځان سره محفوظه کول ګران دی. الله جل جلاله څه فرمایي: من جاء بالحسنة فله 10 امثالها، چې څوک د یوې نیکۍ سره راسي، یوه نیکۍ مال راوي، زه د هغه بدله کې لاس ورکوم. دا نه دی ویلي چې څوک یوه نیکۍ وکړي لاس ورکوم، چې څوک د نیکۍ سره راسي. نیکۍ کول اسانه دی، نیکۍ محفوظه کول ګران دی. شیطان کوشش کوي چې ما څه څوک عبادت ونه کړي، دا خو په نورو رنګو د شانو کې لګوي، او چې کله څوک عبادت وکړي نو شیطان بیا دا کوشش دی چې دی رسوي نه سي، هغه د خرابېدو کوشش وکړي. نو دا ټوله میاشته په عباداتو تېره سوي، په د آخري شپه باندې یاران بازارونه له وځي، هوټلونه له وځي، روډونه له وځي، چا موټرانو ته سروزونه ولګولي، څوک څه کوي، څوک څه کوي، څوک څه کوي، دا سوچ او فکر هم نه کوي. الله به راته په غضب سي په دغه عملونو باندې. ډېر کسان داسې خو ما لیدلی دي چې دغه ټولې شپه په بازارونو کې تېره کړي او سهار بیا بیده سي، عیدګاه هم ځینې تېره سي، چې هغه د انعام ورځ ده. الله جل جلاله هغه فرشتو ته اعلان کوي چې دغه زما بندګانو وګورئ، په چغو چغو عیدګاه له ولاړو
عبادتونه وکړه، اوس تی ګواه اوسې د ټولو مغفرت ما وکړي. او دی په هغه وخت کې په کور باندې په آرام باندې لګیا. نو محترمینو دا دومره شپې مې قرباني وکړي، محنت یې وکړي، کوشش یې وکړي، پر خپل محنت باندې په خپله اوبه مه اچوئ. دغه شپه په عباداتو کې تیر کړي، په ذکر او په فکر سره تیر کړي، په دعاګانو کې تیر کړي، د امت لپاره دعاګانې وکړي، د مسلمانانو د اتحاد او اتفاق لپاره دعاګانې وکړي چې کوم حال پر مسلمانانو راغلی دی د دغه حال د ختمولو لپاره دعاګانې وکړي چې نن کفر پر هر ځای باندې پر مسلمانانو یلغر کړی دی، د مسلمانانو د کورونو څخه چغې او بغارې او نارې راوځي، د دغه د ختمولو لپاره دعا وکړي، د الله څخه مدد وغواړي. او را روان وخت کې په دا ټوله کال باندې د خپل ځان د ګناو څخه د حفاظت لپاره چې یا الله داسې د عبادت توفیق راکړي لکه په دروژت کې چې راکړی وو، د هغه دپاره دعاګانې وکړي. محترمینو لږ پر دغه خپل حال باندې غور فکر وکړي. نو دغه شپه د هر رنګه فتنې څخه محفوظه کړي، دغه شپه د بازارونو څخه محفوظه کړي، دغه شپه د نورو خرافاتو څخه محفوظه کړي او د خپل ذریات د اختر د شپې څخه د مخه پوره کړي. وسلام.